بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بإسلامي إمارت مسؤولين علماء ومخورو دهقانانو سوداګرو او صنعتکارانو کورنۍ او بهرنۍ مېلمنو او د رسنۍ استاد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به له روغتیا او سلامتیا څخه برخمن یاست. ټولو ته جوته ده چې افغانستان یو زراعتي هېواد دی او کرنه اوبه لګونه او مالداري چې درې سره پیلي عناصر دي د یاد وزارت د احصایې پر اساس د هېواد له شاوخوا 88% نفوس سره مرسته کوي او زموږ د ډېرو هېوادوالو کسب هم دی. متاسفانه چې افغانستان لا د پخوا په څېر په زراعت او اوبو لګولو کې پر خپل پخواني سیستم روان دی او د پام وړ پرمختګ یا نوښت یې نه دی موندلی. همدا لامل دی چې زموږ د دهقانانو له کرنې څخه هومره محصولات په لاس نه راوړي څومره چې یې باید تر لاس راوړي وای. په داسې یو وخت کې چې د نړۍ شخړې اوبه محور کېدونکي دي، زموږ دهقانان لا هم د ابیارۍ له قدیمي طریقې څخه استفاده کوي چې نه یوازې دا چې د اوبو بېځایه مصرف او ضایع کېږي، بلکې کرنیز محصولات مو هم په پراخه کچه زیانمنوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مکلفیت لري چې د زراعت میکانیزه کولو او د ابیارۍ محصرو سیستمونو د عامولو او تطبیقولو او په دې اړه د خلکو د پوهاوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. په اوس وخت کې چې افغان دهقانان کوم کرنیز محصولات په لاس راوړي، د هغو د جلب او سالم مدیریت لپاره هم په هیواد کې کافي وړتیا نه ده رامنځته سوې. همدا لامل دی چې د صدور پر مهال متضم محصولات ګاونډیانو سره په کرښو خرابیږي او له منځه ځي. په دې مورد کې د کرنې او صنعت او سوداګرۍ وزارتونه، دولتي او غیر دولتي شرکتونه او د سوداګرۍ او صنعت خونې مکلفې دي چې د کرنیزو محصولاتو د ارزښت زنجیري سلسله فعاله کړي چې د بازار له معلوماتو څخه نیولې د حاصلاتو تر راټولولو، بسته‌بندي، نښې لګولو، سړو خونو، ترانسپورټ، بازار موندنې او مصرف کوونکي پورې ټولې برخې او فکتورونه راونغاړي او پر یوه مارکیټ د بسنې کولو پر ځای په بهر نړۍ کې ګڼ او ګټور مارکیټونه ورته پیدا کړي. په ټولو هېوادوالو په ځانګړي ډول حکومتي ادارو غږ کوم چې زراعتي محصولاتو څخه د ملاتړ په موخه د خپلو اړتیاو لپاره له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه استفاده وکړي. هغه چې د واردېدونکو شیانو په پرتله هم له طبیعي ویټامینونو او هم له روغتیایي اوصافو څخه برخمن دي. د وخت له کمښت نه ستاسو نه مننه او ځکه چې دوهم ځای هم شاید پروګرام او یو مجلس لرو، نو له دې امله خپلو خبرو ته خاتمه ورکوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.